لازم وایټامین باندې خبره کوو چې وایټامین B12 ورته موږ وایو، میدوکوبال په نوم باندې راځي، او کوبالامین ورته موږ وایو، ساینوکوبالامین ورته موږ وایو. دا یو ډېر لازم وایټامین دی. وایټامین B12 ورته موږ وایو. صحیح ده چې د دې کمی راشي، صحیح شو، انسان چې دی نو ډېر زیات تکاوټ ورته محسوسیږي، وجود یې ستړی ستړی، صحیح ده، او ډیپریشن ورته هم لږ ډېر کاز کېږي او په سر باندې هم دړي. بل دا خبره چې د مین کمی د وجې چې دی نو انیمیا کاز کېږي، میګلوبلاستیک انیمیا ورته موږ وایو. په هغې سره چې دی رنګ زیړي، صحیح ده، په سر باندې دړي، په غوږونو کې هغه اوازونه راځي، صحیح ده. بل دا چې مازغه هم صحیح کار نه کوي، سټرس او دا ورته مې انزایټي ورسره هم لږه ډېری، او بل دا چې وجود یې ستړی ستړی څنګه چې ما ووایي. نو دا تاسو ځان نه راواخلئ، صحیح ده. یو ګولۍ روزانه خورئ، صحیح ده. په دې کې انجکشن هم راځي. د دې نارمل رینج چې دی نو هغه د 160 نه واله 950 پیکوګرام پر ډیسي لیټر پورې دی، صحیح ده. که فرض که موږ ټیسټ وکړو او د 160 نه کم وي نو ښه خبره ده چې موږ ورسره انجکشن هم استعمال کړو. 15-16 انجکشن یو ورځ لګو، یو ورځ نو هغه چې دی نو لوډینګ ډوز به میلاو شي موږ ته. د دې نه علاوه چې دا خوراک چې دی نو هغه انرژي ته بدلوي، صحیح ده. کوم خوراک چې موږ خورو، صحیح ده، نو هغه انرژي ته بدلوي، طاقت موږ له راکوي، صحیح ده. دې مثال داسې ده لکه موږ چې ګلوکوز استعمال کوو، صحیح ده، ریپیډ اکشن دی، مطلب دا چې ډېر زر چې دی نو موږ له اثر راکوي. بل دا خبره شوګر په مرضیانو کې تاسو به دا خبر نوټ کړئ چې میږي میږي کېږي لاسونه، صحیح ده، نو په هغې کې هم ډېر زیات استعمالېږي. یو میډیسن استعمالوي شوګر، هر یو مریض چې کوم ټایپ 2 ډایبیټیز یې میټفارمین استعمالوي، صحیح ده، نو د هغې کمی پکې هم راځي. دا تاسو استعمال کړئ، انشاءالله فایده به درکړي. بل دا خبره چې واټر سالوبل وایټامین دی نو څه نقصان یې نشته. مننه، السلام علیکم.